بسم الله الرحمن الرحیم. د ډبل ای پالیټکس چینل ته راغلاست. نن منګه د پروپاګانډرنس تیوري وای. دا تیوري هم د ریالیزم تیوري، د پاور پالیټکس تیوري او همدارنګه د پاور ترانزیشن تیوري پورې مربوط تیوري ده. وړاندې له دې چې د پروپاګانډرنس تیوري په نړیوال سیستم کې مطالعه کو، په نړیوال اړیکو کې مطالعه کو، نو ښه به دا وي چې موږ لومړی په نړیوال سیستم کې د قدرتونو ویش له کبله د هیوادونو تقسیم بندي وکړو. نو د قدرتونو ویش له کبله په نړیوال سیستم کې هیوادونه په 5 قسمه دي چې په لاندې ډول دي. لومړی هیجمونیک پاور دي، بیا ورپسې ګریډ پاور دي، بیا ورپسې میډل پاور دي، بیا ورپسې سمال پاور دي او بالاخره ډیپنډنسیز دي. نو اول راځو هیجمونیک پاور ته. هیجمونیک پاور په نړیوال سیستم کې هغه هیواد ته ویل کېږي چې په نړیوال سیستم کې د نورو ټولو هیوادونو څخه یې نظامي قدرت، اقتصادي قدرت او همدارنګه معنوي تاثیر په نورو ټولو هیوادونو باندې وي. باید ووایي چې هیجمونیک پاور په نړیوال سیستم کې یو هیواد کېدی شي، لکه اوس مهال چې موږ ګورو تقریبا امریکا متحده ایالات دي. نو هیجمونیک پاور هغه هیواد ته ویل کېږي چې په نړیوال سیستم کې له ټولو څخه جګ وي، البته په نظامي، اقتصادي او همدارنګه په سیاسي برخه کې. دوم راځو ګریډ پاور ته. ګریډ پاور هغه هیوادونه دي چې د هیجمونیک پاور څخه یو درجه لاندې وي، البته یعنی نظامي قدرت، نظامي اقتصادي قدرت د هیجمونیک پاور څخه یو درجه لاندې وي، چې دې کې موږ برطانیا، فرانسه، جرمني، ایټلی، دا هیوادونه موږ راوستلی شو. او په دریم قدم کې بیا میډل پاور دی. میډل پاور بیا هغه هیوادونه دي چې د هغوی له ګریډ پاور نه دغه ځواک تر یو حده پورې کم وي، البته په نړیوال سیستم کې تاثیر د ګریډ پاور څخه لږ کم وي، چې په دې کې اوس مهال چین او روسیه راتللی شي. نو میډل پاور دا هغه هیوادونه دي چې یو درجه له ګریډ پاور څخه په نړیوال سیستم تاثیر کم وي، چې دې کې موږ تاسې روسیه او چین هیواد ګڼلی شو. او سمال پاور دی. سمال پاور بیا هغه هیوادونه دي چې دوی په تنهایي ډول نشي کولی چې په نړیوال سیستم کې یو مسله تاثیر لاندې راولي. نو دوی عموما بیا دوی اتحاد جوړي، سازمان جوړي، او د سازمان په وسیله باندې بیا کولی شي چې نړیوال سیستم کې چې هره مسله وي هغه خپل تاثیر لاندې راولي، هغه انفلوئنس کړي. نو سمال پاورز کې موږ اوس سعودي عربستان ده، ایران ده، همدارنګه مختلف سیمه ییز هیوادونه کېدی شي، اندونیزیا، مالیزیا، دا ټول هیوادونه چې دي سمال پاور دي. او بل ډیپنډنسي هیوادونه دي. ډیپنډنسي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې دا د نورو هیوادونو تابع وي. دا هغه هیوادونه دي چې نړیوال سیستم کې چې هر څه پیښیږي دوی ته بې تاثیره وي او دوی باندې کوم تاثیر نه لري او نه قصه کې دي، بلکې ټول همدا هیوادونه بهرنۍ مرستو ته ناست وي او د نورو قدرتونو لخوا نه دوی حمایه کېږي. لکه موږ افغانستان ویلی شو، اکثره د افریقا براعظم هیوادونه هم موږ ویلی شو چې هغه ته ډیپنډنسیز پاور وایي. پاور څه ځکه نشو ویلی چې دوی قدرت نه لري، بس صرف نور هیوادونو ته ناست دي، هغه چې څه کوي دوی سره هماغه کار کوي. پټه دې پاتې نه وي چې یو بل موږ دلته یو تقسیم بندي لرو چې هغه ته موږ سوپر پاور وایي. سوپر پاور د هیجمونیک پاور نه لاندې طبقه بندي کې راځي او د ګریډ پاور نه پورته راځي. سوپر پاور عموما په نړیوال سیستم کې دوه هیوادونه وي چې قدرت سره موازي وي، لکه موږ سوړ جنګ په دوران کې تاسو که وګورئ، هلته شوروي اتحاد او بله خواته امریکا متحده ایالات دا دواړه سوپر پاور وو. په هر صورت موږ خپل بحث ته راځو. موږ تاسو په دې جدول کې هم کتلی شو چې وګورئ، اول هیجمونیک پاور دی، بیا ورپسې ګریډ پاور ده، میډل پاور دی، سمال پاور دی او همدارنګه ډیپنډنسي دی. نو هیجمونیک پاور یو اس ای ده، ګریډ پاور برطانیا، فرانسه، ایټلی، جرمني، میډل پاور چاینا، رشیا، او سمال پاور سعودي، ایران. او ډیپنډنسي تیوري یا ډیپنډنسي پاور نشو ویلی، ډیپنډنسي طبقه بندي، هغه کې بیا افغانستان او نور هیوادونه چې هغوی د نورو هیوادونو مرستو ته ناست وي او په نړیوال سیستم کې چې هر څه ترسره کېږي دې ته بې تفاوته ده. په هر صورت موږ راځو پروپاګانډنسي تیوري ته راځو. پروپاګانډنسي تیوري تاسې وګورئ، دغه مثلث
مثلث چې کوم رسم شوی ده دا د پریپنډنسي تیوري پورې مربوط یو مثلث ده. دلته په نړیوال سیستم کې د هیوادونه پورته تګ او لاندې تګ څخه بحث کوي. پریپنډنسي تیوري په دغه مثلث کې یا په دغه چوکاټ کې د هیوادونو ښکته راکښته کېدل او پورته کېدل په معنا ده. یعنی سمال پاور سعودي عربستان قدرت پیدا کوي، آهسته آهسته میډل پاور کېږي، میډل پاور نه وروسته ګریډ پاور کېږي او بالاخره هیجمونیک پاور ته ځي. او همدارنګه کله چې حالت اوس لکه کرونا حالت راغلی ده کووډ 19 نو کېدای شي امریکا د هیجمونیک پاور نه آهسته کته راشي ګریډ پاور ته او چاینا له میډل پاور څخه لاړ شي هیجمونیک پاور ته. نو په نړیوال سیستم کې پروپنډنسي خپله وایي برتري تیوري ته. نو ټول هغه هیوادونه چې د لاندې څخه پورته ځي نو دوی په خوشحالي حالت کې دي، خوشحاله وي، او ټول هغه هیوادونه چې له پورته څخه لاندې راځي نو هغوی خفه وي. نو دا باید موږ په یاد ولرو چې هر هیواد چې پورته یو خانې ته ځي نو له پورته خانې څخه به یو هیواد کته راولېږي. مثلا که سمال پاور ځي میډل پاور ته، مثلا که سعودي ځي میډل پاور ته نو له میډل پاور نه به یو پاور راکته کېږي سمال پاور ته جوړېږي. لکه موږ چې په ګیلاس کې اوبه اچو، که چېرې ګیلاس ټول ډکېږي نو نورې اوبو کې اچوې نو هغه نورې اوبه به راوځي او جای به دا نورې اوبه نیسي. نو دا د پروپنډنسي تیوري یو بیسک اساس یا اصل ده. ښه، دلته دوه خبرې ډېرې مهمې دي په پروپنډنسي تیوري کې. لومړی سټیټیکو سټیټس یا هغه هیوادونه چې دغه خپل موقف ورته ډېر ښه ښکاري، نه غواړي چې په دغه مثلث کې تغییر راسي. مثلا برطانیه او فرانسه دا ګریډ پاور دا سټیټیکو پاور دی. سټیټیکو پاور هغه پاور یا قدرتونه هیوادونو ته ویل کېږي چې خپل ځای ته ډېر معتبره وي. دوی وایي چې بس همدغه ځای کې موږ ډېر ښه یو، که چېرې موږ پورته لاړ سو هم نقص کوو، که چېرې کته هم لاړ سو نقص کوو. مثلا اوس چې دا هیجمونیک پاور امریکا ده، برطانیه او فرانسه په ګریډ پاور کې راځي نو دوی په دې موقف کې هر څه څخه برخمن دي. نو که چېرې دوی پورته ځي یا کته راځي نو دوی داسې فکر کوي چې موږ د خپل موقف چې کوم لرو، د کوم لاسته راوړنې چې لرو، کومې ملي منافع چې دي له خطر سره مخ کېږي. په لحاظه په همدغه اوسني موقف باندې په دې اوسني سیستم باندې دوی راضي دي او نه په هیجمونیک پاور باندې هېڅ اعتراض نه لري او نه هغه ځای ته ورځي، ځکه دغه ځای ته ډېر ښه ښکاري. دې ته سټیټیکو هیوادونه وایي. دا هغه هیوادونه دي چې په خپل موقف کې په نړیوال سیستم کې خوشحاله دي، نه پورته ځان غواړي او نه کته ځان غواړي چې لاړ شي وراشي. او بل بیا ریوشنلیست هیوادونه دي. ریوشنلیست هیوادونه هغه هیوادونه دي چې هغه تحول خوښوي، هغه نه غواړي چې دغه اوسنی موقف چې کوم حالت کې ده دغه باندې همداسې برقراره پاتې شي. دا نه غواړي چې پورته لاړ شي او پورته چې کوم هیوادونه دي هغه کته راخطا کړي. لکه اوس موږ ګورو ایران، شمالي کوریا، چین، روسیه، دا هغه هیوادونه دي چې کوشش کوي، مثلا چین کوشش کوي چې له هیجمونیک پاور دغه ځای څخه امریکا راخطا کړي او کته راخطا کړي او خپله هلته لاړ شي. نو د پروپنډنسي تیوري ټول هغه اصلي هدف چې ده هغه د هیوادونو کته پورته تګ ده، البته په اقتصادي او نظامي برخو کې. دې کې بیا دوه رقم هیوادونه دي. دوه رقم هیوادونه دي. یو هغه هیوادونه دي چې سټیټیکو سټیټس ورته وایي. دا هغه هیوادونه دي چې دغه په نړیوال سیستم کې دا کوم موقف چې دی ته ده همدا ورته کافي ده، نو پورته تګ غواړي نه کته تګ غواړي، ځکه چې په همدغه ځای کې دوی وایي چې موږ ته هر څه خوندي دي، موږ هر څه خوندي دي او هر څه موږ لاسته راوړلی شو. په لحاظه کته او پورته تګ زموږ د شاید د لاسته راوړنې چې کومې لرو هغه موږ له منځه لاړې شي یا موږ نقصان ووینو. او بل ریوشنلیست هیوادونه دي، دا بیا انقلابي دي یا د هغه هیوادونه دي چې د خپل موقف ورته خوښ نه ده او هغه هیوادونه چې دوی نه پورته طبقه کې دي نو دوی کوشش کوي چې هغوی راخطا کړي او خپله هلته لاړ شي. لکه موږ ایران، سعودي او چاینا او رشیا، دا هغه هیوادونه دي چې کوشش کوي چې دغه د نورو هیوادونو موقف چې دوی څخه پورته دي، رقیبان دي، هغوی راخطا کړي او خپله هلته لاړ شي. نو آخري نقطه دا ده چې هر هغه هیواد چې پورته ځي هیجمونیک پاور کېږي نو هیجمونیک پاور برکته کېږي او پورته ځي. دا یو اصل ده. نو دا وه پروپنډنسي تیوري. هیله ده چې تاسې د پروپنډنسي تیوري باندې پوه شوي یاست په نړیوال سیستم کې. که درس مو خوښ شوی وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ تر څو له ټولو څخه مخکې تاسو ته زموږ ویډیو د سکرین پر مخ باندې درشي. ډېره مننه.